جرمني کې تر کوم عمره قبول شوي افغانان کولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او له حکومت مرسته وغواړي، یعنې د حکومت په مرسته باندې تر کومه عمره پورې داسې کوم د عمر محدودیت شته دی یا څه خاص محدودیت خو نشته، خو که چیرته د ځینو کسانو عمرونه له 15 کالونو لوړ وي ممکن هغو ته بیا ځینې دولتي مرستې چې زده کړو لپاره ورکول کېږي او ورنکړل شي، او په ځینو برخو کې دا محدودیت شته دی، تر 27 کلونو هم بعضو برخو کې شته، په هغه نظر هرې څانګې ته دی. دلته چې خصوصا د موږ افغانان او هغه ځوانان چې راځي د هغو دپاره ډېر ښه فرصت چې دی هغه هاوس بلډینګ یا حرفوي زده کړې دي چې په افغانستان کې له بده مرغه ډېرې کمه خلک ورته توجه کوي، او دلته چې څوک حرفوي زده کړې وکړي یا هاوس بلډینګ وکړي د هغو دپاره بیا ډېر ښه چانسونه شته د پرمختګ. دا زده کړې د حرفوي زده کړې تقریبا په افغانستان کې ممکن زه فکر کوم چې د ځینو پوهنتونو معادل به ګڼل کېږي. په حرفوي زده کړو کې ښه والی دا دی چې دوی ته معاش هم ورکول کېږي، په هره میاشت کې له 700 یورو نه تر 1000 یا 1400 یورو پورې په ځینو برخو کې حتی معاش ورکول کېږي. نو دوی کولی شي د هغو نه خپل ځان هم تمویل کړي، حتی که وطن کې اړتیا لري هغو ته هم پیسې ولېږي او تر څنګ یې زده کړې هم وکړي. حرفوي زده کړې دلته اکثره دوې برخې لري چې یوه یې عملي وي او یوه یې تیوري وي، چې ځینې برخې په ښوونځي کې کېږي، ځینې برخې په شرکتونو کې چې دلته باید عملي کار زده کړي. او د حرفوي زده کړو ډېره پراخه ساحه ده او ډېره زیاته ورته اړتیا ده، نو د دې په وسیله که څوک وغواړي چې پرمختګ وکړي ډېر په اسانه یې کولی شي. او د حرفوي زده کړو ښه والی دغه دی چې که څوک زده کړې دلته ونه لري، مثلا بیخي ونه لري، نه حرفوي زده کړې نه یې پوهنتون لوستی وي، هغوی ته د ډېر غیر تخصصي کارګر په سترګه کتل کېږي. هغوی نشي کولی په یوه ښه برخه کې کار وکړي یا اسانه کار وکړي، هغوی مجبور دي چې شاقه کارونه وکړي، مثلا په چې دلته باوشټیل یا کنسټرکشن ورکس ورته وي، په ساحه کې کار وکړي، کندنې او نور کارونه چې دي، یا مثلا ولاړ شي په رستورانتونو کې کار وکړي. خو که چېرته څوک هاوس بلډینګ وکړي، هاوس بلډینګ یا همدا حرفوي زده کړې ډېره پراخه ساحه لري او ډېر ښه تخصصي برخې لري چې حتی دوی آینده ورسره جوړېدلی شي. مثلا که څوک وغواړي د طیارو په تخنیک کې، الوتکو په تخنیک کې حرفوي زده کړې وکړي، دا ګوره ډېره مهمه ده. کولی شي د بېلګې په ډول په افغانستان کې په ډېر لوړ معاش کار وکړی شي، او په نورو هېوادونو کې بیا په ډېر معاش کار وکړی شي، هېڅ په جرمني کې پاته نه شي، هم په ټوله دنیا کې بیا ورته دې برخې ته اړتیا ده. یا هم نور د ماشینرۍ په برخو کې، د نور ټکنالوژۍ په برخو کې، او ځینې کسان شاید متوجه نه وي په داسې برخو کې هاوس بلډینګ کوي یا د حرفوي زده کړې کوي چې ډېرې مهمې یا ډېرې تخصصي نه وي، په ډېر اسانو برخو کې، مثلا هوټلداري یا مثلا نور ډېر ساده شیان انتخابوي. خو ما ورته سپارښتنه دغه ده چې ډېر تحقیق په دې باندې وکړي، او له نیکه مرغه په جرمني کې ډېرې مرستندوی ادارې هم شته، مشورتي ادارې دي چې په هر ښار کې شته، چې دوی کولی شي هغو ته ورشي، له هغوی سره وویني، کیني، هغوی وړیا د دوی سره مرسته کوي او معلومات ورکوي چې کومه برخه د دوی دپاره ښه ده. خپله هم باید تحقیق وکړي، اوس په ګوګل او انټرنیټ دا ټول شته، خو مهمه دا ده چې دوی ژبه زده وي، ژبې زده کړه ورته مهمه ده د حرفوي زده کړو هاوس بلډینګونو لپاره، او دا د دوی دپاره یو ډېر ښه فرصت دی.